دا قیامت ورځ را یاد کړه اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. په دغه ورځ د قیامت په مونږ د دې خلکو په خلو مهر ولګو، خله به بند شي، خله به خبرې نشي کولای او خبرې به کوي زمونږ سره د دوی لاسونه وتكلمنا ايديهم لاسونه به خبرې کوي. دا ګوتې به وایي چې ټک ټک دې سره ورکو دې موبایل کې څه شي صدې قتل وتشهد ارجلهم او دا خپې به گواهی کوي بما كانوا يكسبون په هغه عملونو چې دوی کول. او بل ځکه الله رب العالمین فرمای دا سترګې دا غوګونه دا به گواهی کوي. سورې نور کې الله فرمایي د مختلفو سوراتونو کې هغه وګړه موضوع ده. او بل ځکه الله رب العالمین فرمای د بدن دا اعضاء په د باندې چې کله گواهی وکي او بیا دا خلرا کولا وشي نو دی بیا وایي چې لما شهدتم علينا دا گواهی را باندې ولې وکړه نو دا ټول عذاب ورته وای. دا جواب وای چې ما خو تاسو د بچاو د پاره چې جهنم ته لاړ نشي. نو ما انکار وکړ ډیر ګناونه به انسان انکار کوي چې ما خدا سینې دی کړی، ما خو نه دی کړی، ما خدا کار نه دی کړی. الله رب العالمین ورته خپل بنده کی د دی به وی یا الله ز صرف پزان باندې چې زما خپل نفس په ما گویو کینو اله مانم کني بل څوک نه مانم. الله ورته ټیک الله رب العالمین قادر نو د خپل اندامونه چې په د گویو کې بیا انکار کولای شي بیا خپل شو ختم شو خبره ختم شو. ندا عذاب ورته وي انتقنا الله الذي انتق كل شيء. اغه الله زموږ خبر راوي استلې چې د هر سیز نه خبر راستلې شي. زدلته خبره کوم اغه لوډ سپیکر نه خبر راوځي. د لوډ سپیکر نه جبشتا نه خلشتا نه شونډشتا نه چې کوم دی غاخونه شتا او د انسان د موبایل جوړ کړی دی کنه د غاخونه او شونډه خپل پکې نشه خبرې تروزي دا پکې لګي ریکارډ کی انسان د یو سیز جوړ کړی چې دا عزای نشته خبرې ته روزي لګیا دي. رب العالمین خو دې ته محتاج هم نه دی، هغه به دې اندامونو نه خبرې روباسي. هغه الله رب العالمین د دغه ورځې لازم محترم ورونو حیا پکار ده.